پخوا به خلکو د لوړو څوکیداري کوله، اوس به د دې حرامیانو څوکیداري کوو. بیا چې لږ راغوټکی شي بیا ورته حکومت اجازت وکړو د بلیټ ګیم. وای دا ډېره خلوبه د جنا صاحب کړې وه، په دې خو د جوارۍ دونه لګي نو جنا صاحب جوارګرو څه د جنا صاحب نامه چېرته په خشي کېدی شرمېدلو پوس پرې کړو نو په ډمتوب هم د جنا صاحب نامه ایښې. نو دا هلکان د کنجرانو غوندې ټوله ورځ کم بې غیرته د بړوا بچي نه چې بل څه کار نه کېږي، یا د ویډیو گیم دکان وباسي یا د بلیټ دکان وباسي یا میوزک سنټر وباسي. بیا دا درته پته ده چې په میوزک سنټرو کې د شپې څه کېږي؟ وایي تاسو د خدای قرآن وایي، تاسو ته پته نه ده؟ دا د چا لکان دي پکې؟ او بیا یې نیولي نه دي، نیولي بلو پرنټ مخامخ چلیږي او هغه کرتوت زمونږ اولاد کوي لګیا وي. دا تاسو ته پته نه ده؟ نو ستاسو آینده نسل چې دی د ابوبکر او د عمر خبرې پرېږده، ستا د پاکستان آینده نسل ستا د ملک حکمران طبقه دا ډمان کوي او کنجران کوي، دا به ټول ډمان ګډېږي. اوس نه ګډېږي، په دې سړک چې جنج رواني او بینډ غږېږي، تاسو دا ځوانان هلکان ورته ټول ګډېږئ نه؟ هغسې ورسره بنګړه نه اچوئ. نو عزیزانو ملک د تباہی په پلیټ فارم انشاءالله ولاړ دی. پرون د اګرچ د زلزلې وکتو پوه شوي وایي پې که نه په دغه کې وایي دغسې به یو ګړچ شي او د هر چا به ورمیږ ماتي، څوک به د چت لاندې او څوک به دکان لاندې او څوک به بلډینګ لاندې، کور به وراني او بیړه به تباهي. کم خدای چې 15 لکه خلک په بنګال کې په طوفان تباه کولی شي، هغه خلک 10 کروڑه مسلمان په پاکستان کې په زلزلو تباه کولی شي. نه شي کولی. بیا دا تمام چانه مه کوه چې کور مې وران شي نو څوک بیا راته جوړ کړي. کورونه چې د چا په زلزلو وران شه او هغې له چې د بار ملکونو کوم امداد راغی، د پاکستان غلو وخوړو، غلو، ګنکپانو، لوټېرو، نن ستا ټول ملک غل دی، بېایمان دی. ته خو ورشه دې دفترو ته چې سال جوړ منډۍ لګېدلې ده که نه؟ اسمبلی ته ورشه د پنجاب غویان پکې خرڅېږي، دفترو ته ورشه منډۍ لګېدلې ده. الله در باندې دا قهر نازل کړی که نه؟ ماله سړی راشي جي بله ورځ یې راغی چېرته هسې جي د چرسو سګرېټ مې زوی دغه کړی، ښایسته پولیس ونیو د چرسو سګرېټ. ما یاره پولیس خو ډېر بد کار کړی دی، چرسو سګرېټ یې ولید، شراب یې مه نیسه، سګرېټ یې مه نیسه، پوډر یې مه نیسه، غل مه نیسه، ډاکو مه نیسه. نور مم بیا ګرځي، خویندې مم بیا ګرځي، پلاران مم ګرځي، چا نه ویلي و په نیو کار نه کېږي. دا ځای ویشته پکار دی، دا د یو څو مازغل ولړکم ته وګوره چې دا نور د سړي زامن کېږي که نه کېږي. نن خو ووټ
دې قوم نه دله جوړ کړو ووټ دلګان نن ټول سپارښت د ووټ دپاره کېږي دا زه چې ګډوډ یم زه لعنت ستاسو په ووټ لیږم لعنت زما په اوومې پېړۍ دې نالتي چې دې قوم له به زه ودرېږم او وایم به چې جي زما منبر کوي ما له ووټ راکړي ما ته پته دی چې دا ارامیان دي سبا به را باندې د ارامیتوب سپارښتونه کوي دې قوم نه زه ووټ غواړم نن دې ووټ د خلقو ضمیر تباه وزیرانو ته وګوره دا کوڅه ډب چې دي هلکه دا محکمه کې دی دا څه وکړو چې سبا بیا ووټ دی نه غواړي څه وکړو کور دې وران شه د هغه پلار خدای دې تباه او برباد کا ته دې دپاره وزیر چې سبا بیا د وزارت په تمه او ستا په ملک کې په رڼا ورځې خرې وتې کېږي ته به غږ نه کوې ورته ته به سوی نه ورته نو عزیزانو څو پورې چې سرمایهدار وي الله دې د دغه جایدادونو والا نه جایدادونه والي خدای دې دا جایدادونه د دوی په وینو سره دکان چې چاله ورکې رزیله پختنه خو ته وکړه چې دې دکان کې به ته څه کې پختنه خو ته وکړه نه دله کرۍ لږه ډېره ورکوه ښځې پکې کېنوم خو خان خوشحال ساته والله که یو خان ژوندی پرېږده خو چې زور مې لاس کې راشي हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया दी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन زه د خاورو تیلو ډیوه نه ګڼم او ستا چې دی د کروڑونو روپو جایداد دی تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم والله چې د دوی نه والم او په دې غریبانو تقسیموم ستا به هم پکې دکان وشي صدر صاحب ته پوه شي په خبره دا تپوس خو وکړه چې ته به دې دکان کې څه کوې دمتوب پکې کنجرتوب پکې حکومت له خدا تمې مه کوئ حکومت خو چې ستاسو ژوند دی او د سړي د زوی حکومت تاسو په پاکستان ولیده که مړم نو راشئ په قبر مې متیازې وکړئ د سړي د زوی حکومت به نه راځي څو پورې چې پاکستان نه ووټ سسټم ختم شوی دی ووٹ سسٹم ختم شي او یو جابر حکمران د ملک بادشاہ شي او پار سرک لسته مریض وړاندې دي ته وګوره چې دا د سړي ځامن کېږي که نه په دې بالا معنی کې دوه ځوړندو که چا رانه ورانه وکړو په مخ مې تو کوي دوه ځوړندو ته خو زما نه ورانه وکړو تاسو خیال راغلی په زور نشته طاقت نشته ملا په ویناو دا قوم ټیک کېده دا د هیڅ کافر اولاد دی دې ته چې په اوچه پرېږده په لمده پرېږده یا جنازې کوه صاحب الله اکبر ده دام کې تبارک الذي شروع دی هر مړي کې چې ګورم تبارک الذي پې شروع دا دله خدای بخي چې ته پې تبارک الذي دا مړي بخلی کېږي تاسو وایئ په ایمان دا لکوالي نه والا تر قبره پورې چې یو سړی د سړي زوی نه شي زناور ملا پې زیبه دعاو کې چې خدای ته واړه جنت ورکړي خدای دې ته واړه جنت بوی ورته نه ښایي موږ به کوم خوازو چې ته واړه جنت دې ظالم بچیا ده ته ورکړي ته واړه جنت ټوکي دي دا خدا پاک ایڈوائزر لگېدلی و ملا چې ملا چاته اته واړه جنت ورکړي بس خدای پاک ورپسې لاک منټو کي په آرام کښېنئ نه جنتونه شته نه د جنت تمه کوي دوزخ کې ښه سیخوالی تیار دی لمبر په لمبر به که خیري ور روان دی ما د جنتونو خاوندان په سترګو لیدلی دي 3,500 کاله پس
یو بزرگ قبر پرانیسته شو 3.5 کاله پس می ولیدو د شویکړې خامتا کپنیو او داسې پروت ته لکه چې اوس چایخې 3.5 کاله پس لاس می ورننه ایستو د دې انداز بازار گلکارانو مړ شو خدای دې وبخي ما ته ویلو ته آکے کرنے ما قبر پہ جبل والے اور لحد میں سورے کرے مال تسلی تلے آؤ چیلان جرالے ماں ہوتے میرے ہاتھ پیر نو پکڑو تے میں ہاتھ لانا اگر منو پکڑاس تو تسی منو چھک لاؤ لاس میں ورننا استو پدے شنڈو پا گیرا پدے بانو پدے مخ پدے ټول بدن میں ورتلاسو والو د شویکړې سپینه خامتا کپنې ده دومره زلفی دي ګیره سپینه ډېر او تور کم مسکه غوندې پروت ته تبه وای چې اوس چایخې پاس په کتبای چې وګورې 3.5 کاله جنت لدا امر خلق زیارت کا فصل مرگا امرا خلق زیارت کا فصل مرگا چی بازار وی پا مزار د درویشانو د جنت د باغ گلونا بدهیر شی د جنت د باغ گلونا بدهیر شی کدی ولیدو گلزار د درویشانو چی پا یو قدم تر عرش پوری رسی مالی دل دے رفتار دے درویشانو داو جنتیان او دام املی دلی اتلس ورځې پس یو مړی راوویستو هغه به څه کول هغه سپلایرو دې ډبه ډبېرې بیسته به انګریزانو ته هغه ښځې سپلای کول او خیم درته بالا ماڼی کې چې د بڑا ډېر بیس پیرنګیانو ته ښځې چا سپلای کړي اوس هم دله ژوندی دی اوس مسلمانې ښځې به پیرنګیانو ته بوتل لعنت په داسې قوم هغه سره خلک مړي ژوندي کوي د هغه خلک مړو له ورځي اچھا پلار لار شي دلته نه یو تانیدار بدل کړو ما ایس ایس پی ته ویلي مال تانیدار دی ولی بدل وہ آپ کے بانامانی کا ایک معزز آیا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ یہ ہماری بےزتی کرتا ہے من وہ تو معزز نہیں ہے وہ تو کنجر ہے وہ جو نہیں کنجر تو نہیں ہے اس نے بوسکی کا قمیض پہنا ہوا ہے اور لٹھے کی سلوار ہے اور چشمے لگائے ہیں کراکل کی ٹوپی پہنتا ہے مال ایسی ٹوپی اور ایسی لباس تو آج کل کنجر ہی ڈالتے تیرے بوسکی پہ قمیص اور دا کراکل پہ ٹوپائی دو کش پدشتے میں کہ آرڈر کینسل خندق سپلائر مرشو دا بالا صدر نوتیا دیرا کے خاک کو زبی دیگر کے ما پسرالے ویل منگا وباسو کلی تے وڑو مال مڑے وستل جائز نہیں دی ویل وباسو یہ جیتے اجازت ہوگا ما زی چسے کوئی کہو زم ور پس لارم چلارم پا منبر رسول ناستم چه قبر پرانستو اور رنبای خختای لڑا تبزایران لڑکڑا دمرا لڑمان رووتا او جب کم از کم دمرا ویختتی ولا او دا سے غرار شو پا دے لاحت کی چنالی چنرانا بوٹو واتو اور آمنڈے میں کرے سیکل را سراو آمی پا زیپرے خو اور آمنڈے میں کے او دے سڑور او ٹوپ کو دا قبر نو پہ خور ورا چوڑی شروع اتلہ سرجے پاس رئیستے ہو داغم دا حال پستر گولی دلے دے او درینیم سوا کالا پس رئیستے ہو داغم دا حال پستر گولی دلے سیٹھی کریم بخش چی چرتا پول دے دا جوڑ کرے چرتا کوئے دے دا جوڑ کرے چرتا جماعت تے دا جوڑ کرے دا ټول دولت دا خدای پلار کے خرچ شوے ز طالبوم 15 کالا پس دے رئیستے ہو او استاد سره زم تلوم
زه ویلې چې تابوت نه تخته لرې کوو زمونږ استاد ورته ویل مه کوه ګناه ده ویل جیب توبه به بیا وباسم چې تخته را لرې کا د لمبا اوبه هغه پرخې همغسې په ږیره کې نښتې دا درې واقعې ما چې شندید درته بیان کړې نو جنتونه ماما نشته ته خو اوس چې نن یې ښه کي په درېیمه ورځ ته دا قبر پرانیزه که تاسو د خامارانو ډیپو نه لیدو نو زما نه دا ږیره په متیازو کړه دا قوم د چا چې پیشه حرامه لباس حرام خوراک حرام ټوله ورځ کرتوت او کردار حرام غل او ډاکو او بېمان او د قوم د غوښې او د ریشې دشمنه نن وګورئ مار دومره ظالم نه دی لړم دومره ظالم نه دی زمری دومره ظالم نه دی یو موزي شی دومره ظالم نه دی څومره ظالم چې انسان دی دی که نه دی دا انسان ماشومان حلالوي که نه حلالوي دا انسان په د ښځې په غېږ کې ماشوم بچی حلالوي که نه حلالوي نو څومره ظالم چې انسان دی دومره ظالم یو موزي شی په مخ د ځمکه بلي بې ګناه سړي دوی ولي که نه بود دا سړی بود لکه څه بلا در باندې وکړه وایي ما ته په ډکه حجره کې ووایي چې غول مه خوره دا د پښتنو عقل دلته یو ډله ده پښتون ډېر کوي موږ به پښتانه تاسو پښتانه یې بینک ته چې غږېږي پښتون څوک چې ماشومانو له د ډنګتوب دوکان ایسته یا پښتانه یې تاسو ډولکو ته چې بنګ وایي چې هغه پښتانه یې تاسو پښتانه یې په بایسکوپ کې چې بلو پرنټونه ګوري پښتانه یې چا چې د بلو پرنټ دکان ایستی او د قوم بچی تباه کړي پښتانه یې تاسو پښتانه یې که د ډوډۍ جولاګان یې پښتون دې ته پښتون نه وایي لنګ وایي لنګ جارو والا دی د سړک جارو کوي پښتون چاته دی دی خو وګوره موږ پښتانه یو زموږ ښځې په سیدسن پیر کې څه کوي څه کوي غسلخانې څه دپاره جوړې دي زموږ ښځې په شیخ جنید صاحب کې څه کوي زموږ ښځې په شیخ حبیب صاحب کې څه کوي زموږ ښځې په اصحاب بابا کې شپې کوي که نه کوي وایي بېمانه په بو زیارت ته د اتوار نوی اتوار دی په بوله زما نوی اتوار دی شیخ صاحب ورسره او شیخنۍ ورپسې اوس په پښتانه په کوچي بازار کې زموږ ښځې څه کوي په مینا بازار کې زموږ ښځې څه کوي په صدر روډ باندې د دې غټو غټو زنتلاکو دا د چا په سک په ویښتو چې د درېیمې تبې ورکېږي صدر روډ باندې لیډا په موټر کې ناستي ماشوم قلارئ او لیډا یې دکاندارانو سره انګتې اچي او هغې سره چې څوک چیرو کی نہ چتانے لا رپورٹ تلاش نہ ہو یہ کمینے لوگ ہیں شریف لوگوں کو تنگ کرتے جو لوگ شریف ہوتے ہیں ان کی عورتیں برہنہ پھرتی ہیں وہ شریفان خزی بربنڈی کرتی وہ شریف خزا بربنڈا کرتی داننداز سکڑی دار انداز کے بچے بھی پوچھو مبارک ہم شاہ بلتے علاوہ تسپائی میں گرو لے کہ خزو سارا لکان چھوڑو نہیں وہ سلامہ کرا گئے ویجی زنانه په لار روانې دي لکه مالخره چې بار وځي د خرونو نه بچ کېږي ویلې نه مال خو خره راوتې وه خرونو وچېړله نو څه وکړو لږ په شرمونو پټ شئ پښتو نوم ولې هلئ پښتو ولې شرموئ دا قوم پښتون دی دا صوبه خو د بار ملکونو نه چې بادشاہان راشي نورې صوبې ورته کارخانې وښیي خپل کرتوتونه ورته وښیي صوبه سرحد ته چې راشي په ګورنمنټ هاوس کې ورته خټک ډانس وکړي کوي که نه کوي خټک لوبه به م لیدلي چې بنګله ورته ډانس ورته وي
انور بادشاہانو تداوخی چې د دې صوبې خلک دا پښتانه چې دي دا ډمان دي دی له د ګډا چل ډېر خبر دی نو په آرام کښېنئ نه پښتو شته نه غیرت شته خو بس دغسې څیزونه لکه خر او ټټو او ګیدړ او لومبړ او میلو مونږ هم پکې ګرځو را ګرځو خورو او غول کوو چې مرګ راشي مردار شو دلاور مولا د خدای ژوندی لري دا د جنت دغه را سره په قبر کې دي بیا لاندې چې هر څه کېږي نو دې وجه نه عزیزانو د صحابه باس درته چیرم ځکه نه چې زه ځان د دې اهل نه ګڼم چې د هغه خلکو نوم هم په خوله والم د هغوی په نوم کې څه دي هېڅ بوی نشته خو د آینده نسل خیال وساتئ بالا مانا د هر قسم آرامتوب ډیپو شو د هر قسم آرامتوب او د شیطانت ډیپو شو کم د دې روک تھام ونه کړو د خپلو هلکانو تم لګام وانه چولو آینده به دا نسل چې دی ټول دماني سبق به نشي ویلی روزګار به ترې نه کېږي غلا به کوي ته اوس ووایه چې په ویډیو دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامی کیسټ هاؤس بیرون کچهری گیټ اشرف روڈ سرای فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقاریرو کیسټ به هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ ها په دنیا کې شرطونه تړي دې حرامیانو له د کوره خو دومره پیسې ملاویږي نه دا حرامیان بغلې کوي او دې حرامتوب له به دا پیسې پیدا کوي تاسو به بیا په لویه ګیره ګرځئ چاله زوی مې غلا کې نیولی شوی دی نو بیا هلکانو ته لګام واچوئ لاسونه او خپې پې مات کوي وینې پې روانې کوي کینی دا آینده نسل تباه کېږي د حکومت نه دا توقع مه کوئ حکومت خو اول ته ما ته ووایه چې سینماګانې دي کله نه چې اختر تیر دی په سینماګانو کې بلو پرنټونه شروع دي د چا چې تمامه زندگی الله وا او تمامه زندگی جناب محمد رسول الله وا اوس د هغه خلکو خبرې مونږ غوندې خلکو ته کول په دې ماله شرم راځي ځکه چې زه تاسو ټوله ورځ ګورم نو دا خلک زه د دې قابل ګڼم چې دې ته زه د ابوبکر صدیق خبرې وکړم یا دې خلقو ته زه د عمر فاروق خبرې وکړم یا دې خلقو ته زه د عثمان ذی النورین خبرې وکړم یا دې خلقو ته د حضرت علی خبرې وکړم یا دې خلقو ته د امام حسین خبرې وکړم مونږ دا ځان ته وګورو چې مونږ د دې قابل یو چې د هغه خلقو نامه موالو د کوم قوم چې ټول ژوند فراډ او دوکه ده ټول ژوند په کوم ملک کې چې مونږ اوسېږو دې ملک ته پاکستان ویل پکار دي د کوم ملک وزیر اعظم چې د شپې اعلان کوي قوم ته کہ میں نے شریعت بل منظور کر لیا سار لے چمچو مبارکۍ شروع کړه دا تالی سټی نه دي مبارک شه ولې څه کوي شریعت بل منظور شو په سبام چې اخبار کې کته وی چې نواز شریف ایڈوائزر واغستا سیدہ عابدہ حسین د شریعت به ډومبنه شق داو شریعت بل کې ډومبنه دالی کلی چې ماما سحر لبه یو خک اټای اخلي چې دې خوشحالي نو پرون اخبار کی لکلی دی چھے میری حکومت کا روح روان
आबिदा हुसैन है। दास्ताद मुल्क वजीर आजम वेली कि मेरी हुकूमत का रूह है रवान आबिदा हुसैन। माल हुकूमत का रूह है रवान नहीं है, अलबत्ता नवाज शरीफ का रूह है रवान है। दा जमून द मुल्क वजीर आजम दे ब्याद मुल्क सरबराहान गोरा, पंजाब के बायों गोरा, सिंह के अगपाड़ू गोरा, लका मारान चे दमई चरता बाएं दे चरता वाएं दे सपनी कह रखते कौम लो गोरई तासो जान ला। दास्ताद मुल्क द सरबराहान हाल दे जान लो गोरई तासो दा आइंदा नस्ल चे दे दावा हो रही। आइंदा नस्ल दा बटोल दमानी तपेश तासु फांसी बड़ी लक्ष्मण फांसी शहर दा दुमरा नस्ल चले दा चे लसम जुमात या लसम तरसी दाबा दो लसने दमानी लसम न चिवाउड़ी ब्याब कंजरानी गलबई गणकपान बई स्तापमल किनन उगोरा हर बाजार वीडियो गेम दे कने दे दादुम रदुम रंग सल्प की करी टोला